په والله اقبال صاحب که زه تا ته ووایم که نه په والله که زه د میډیا ته یا دې شیونو ته زه شوق لرم چې زه په دې میډیا راشم یا زه د خلکو سره خبرې وکړم چې ما ته یو انسان عزت راکړي او ما په عزت کښېنوي او ما ته ووایي چې ته سپنا په کور کې کښېنه او هر څه دله زه کومه په والله که زه داسې پورته م وګورم چې په دې لایف کې څه شی دي زه داسې یو انسان هم یم نه پوهېږم کېدای شي جلال خان 4 زړونه ولري 15 نو ته کوم کمای شاید ونه لرې که نه په هر نګاه هم په معنوي لحاظ هم په مادي لحاظ تا کموالی نه لرې ماشاءالله خو انسان دی که نه خطاخطي تر کېږي خو دغه زه خپل هم د ټول نه بخښنه هم غواړم بعضې ما خبرې هم صفا دي که نه بعضې هلکان شاید لا زړونه ولري که نه هر چا ته ګوري خو خیر دی که نه تم ته تېرېږه بعضې شیان تېروه پوهېږم باور وکړه په ورځ زه په سفر وم په نیوجرسي کې وم د نیویارک نیوجرسي کې چې کله مې د تاسو ویډیو ولیدله او زیارت خان یو بل هلک ډېر یو ښه هلک ده ما ډېر خوښېږي چې کله هغه خبره دغه ارشد زه ډېر مایوسه شوم حتی د ټیک ټاک نه مې زړه تور شوم هلته وګوره دا څه حال ده د تاسو ترمنځ څومره محبت و مینه وه نن مینه په نفرت بدلیږي خدای تعالی دې وکړي خو کاش دا ډېر خوشحاله شوم چې ارشد والله داسې یو څوک ده چې هیڅ وخت نه غواړي چې د چا ترمنځ تفارقه پیدا کړي نه ارشد ماشاءالله ډېر ښه هلک دی د هغې نه یو 2-3 ورځې مخکې ارشد راغلی و یو کس په سعودي کې نو په جیل کې و او هغه غریب ته د 52,000 لکه 250 درهمو ضرورت و نو ما ته لایف ته راغلو وي سپنا خوري وي دې ټولو ته اعلان وکړه چې د دې کس مرسته وشي او دا کس موږ د جیل نه راخوشي کو نو بیا ما دلته ټول لایف کې چې څونه کسانو ټول ته ویل هغه خلکو آنلاین لګیا و چا 1000 چا 2000 چا 15000 خو پیسې ورته پوره کړلې نو بیا د هغې په 2 ورځې پس لایف ته راغې ما ته وی چې انشاءالله هغه پیسې نن پوره شولې او هغه هلکه موږ وویستو او سبا ته موږ ورته شاپینګ کوو ټیکټ کوو ځي به خپل وطن ته نو زه خپله هم خوشحاله شوم ډېر زیات پې ما ډېر خوښېږي زه خپله تعلق د کابل سره لرم هماغه مرشد ډېر یو ښه هلک ده بلکل د انسانیت دپاره والله چې زه وایم که نه چې خدای پاک ما له راکړي چې زه داسې کور په کور وګرځم د خلکو پوښتنه وکړم بس دا دنیا تېره ده نن ماته یو بل کس په لایف کې را سره خبرې کولې وي چې یو مړی دی په سعودي کې پروت دی او د 10,000 که د 8,000 درهم ورته ضرورت دی نو ما وی په هغه لایف کې چې ما ټولو ته ویل که نه چې پیسې ورته جمع کوي خلکو وی سپنا د خپل واده دپاره پیسې جمع کوي چا څه وي ما اوس دا اواز به مو چت کم کېدای شي چې بیا راته خلک داسې ووایي نه ژوند هر څوک د ځان دپاره کوي که نه هېڅوک د چا دپاره ژوند نه کوي که چېرته ته بعضې کمنټو ته هغه باندې اکشن واخلې نو دا داسې حساب ده چې بیا ژوند نه کېږي ژوند هر څوک د ځان دپاره کوي تم یاد چې دی دا د الله تعالی سره ده خپل کوشش وکړئ خلکو سره مرسته وکړه کومک وکړه ماشاءالله ښه هوښیاره جینۍ پوهېږي ولا هوښیاره نه یم ډېره ساده یم که زه درته ووایم خو خلک پته نشته ولې د هوښیار سوچ کوي ډېره ساده یم او ډېر زیات یو خبره ده زه خبرو باندې یقین ډېر زر کوم که څوک ما ته وي دا کار داسې دی زه زر اتباع کوم په هغه انسان باندې هغه په خپل اتباع کې انسان بیا دوکه شي او ټول موږ هم داسې یو که نه خو خپل د اعتماد د باور نه ډېر داسې ملګري ما د لاسه ورکړه چې ما به اعتماد او باور په کولو هغو زموږ د صداقت نه د رښتینولي نه سوء استفاده کوله دغه چل کله کله سړی یوازیتوب ته هم بیایي بعضې ملګري بالکل نایب جانه ویلکم درته دی سلامونه قربان دې شم بخښنه غواړم مونږ خبرې کولې نو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مې هیله کوم چې خفه شوي نه قربان نه خفه کیږو اقبال لور ته ښایي الله شکر الحمدلله تاسو ښه یاست الله احسان دی امین خان ته څنګه یې الله خیر ده ته ښایي برابر صحت دې ښه دی بس وخت ښه تېر شو الحمدلله الله احسانونه وي سپنا خور داسې چل دی جی قربان چې جلال الله ته خو موږ بار بار ووایو ما خو ته ډاریک ویلي بله ورځې که نه 2 ورځې مخکې ما په قیوم اوس اوري ناس هم دی که نه ما قیوم افضل ورته وویل هغه خفه هم دی نن لایب ته رانغی ما ورته 2-3 ځله شیر کړه او دغه نه مخکې لایب هم راغلی خو هغه وایي چې زه نه ورځم نو جلال الله ته موږ وویل چې غلطیانې مه کوه غلطیانې ته وکړي بیا ښځه ذات د هغې زړه ډېر زیات نازکي او بله خبره داره چې
کوم انسان حقیقت ته د چې بزړه صفای منافقت پکې نه مغله به غوسه ډیره زیاته ورزي او جړه به هم ورزي دا خبره صحیح خبره ده بالکل دا خبره نو ګور نه باغ ورس خو تا په خپل ولیدل چې ستا به مثال ته به اوس یو کس ته وایي چې زه تا سره واده کوم یا ستا ښځه جوړېدونکې دی او هغه به جاړي او ته به داسې خوشحاله ناستې او خوراک به هم کوي او ښه به ریلیکس ناستې دا به تا نه برداشت کېږي نه سپنا خو ګوره هغه چې څومره خفه و که نه جلال لالا چې څومره خفه و نو حد نه و خو بس غلطیانې خو کله ناکله انسان د کېږي نو په هغه ورځ تاسو کمنټونه کول چې لاړ شه پرېږده لایف بند کا او هغه مقصې خپل لایف ته ناستو بلکې د هغې نه تګ لیټه پورې ناستو پروا یې هم نه و چې دا ولې جړل دا ولې جاړي زه ورشم نه بیا داسې نشي کولی اوس ګورې اقبال هم ناستې امین خان ته هم ناستې نایاب هم او دا 500 کسان تاسو ویني خو ګورې چې بیا ما ملامته نه کوي جلال لالا راځه جلال ته وایه رابه چې ګس ته به راشي بس به ورسره وکړو فایده نه کوي مړه بس هغه خاخه کوي اوس وخت کې خاخه کوي خو هغه څه وي یو غوږ نه اوري بل نه یو باسي د هر چا خبرې ته ښه کوي خو یو نه اوري بل نه یو باسي په ایمان کې دی نه خو سپورټ وګورئ سپنا خور قربان خبره واوره د دې نه اخوا که جلال لالا څه هم غلطي وکړه که نه څه غلطي هم وکړه موږ به بالکل بیا نه راځو لایف بس دا به اخیر ځلي صحیح ده انشاءالله السلام علیکم وعلیکم السلام څه موضوع بیا خیر شه څه نشته بس تاسې پخوانۍ خبرې کول جلاله پتا کې غلطه شته ګوره مونږ دې وګوره مونږ ډېر مرګتیا کوو کومه یو بس تو گزاره وکړو بس نور رسید اشته قصه الله ختم کړو بس خو صحیح ده که نه ما خو ویلې نه دي ما کومه خبره کړې ده نه هیڅ خبره هم نشته خو بس گزاره کوي مې تا ته ښه پته درمه هر څه قصې میسې دي بس الله دې خیر کړي موږ خو په ایمان د دې ورځې راځو ستاسو هغه ته چې والله زه به یې ټیک ټاک کې ګرځم بل ځای مې خوښ نه چې راځم تا ته ښه پته زه ګورې د 2 بجې پورې نن سبا د اوس دلته 12 بجې دي که نه دغه د یوه بجر موږ د تاسو دې خبرو ته ناشو ګپ والله امین خانه ما سهار چیز کلی که نه او هغې نه بعد ما ګاډی چې کوم دی ګاډی والی و د سیټ نه هغه ما بوتلو هغه رنګ مې سیټ کو سبا به ګاډي کې نور کارونه دي هغه به زه سیټ کوم ما روټۍ نه ده خوړلې ښه د هغې نه بعد هم زه راغلم دې لایف ته کېناستم سلامون جلال خان اوره جوړې بخیرې په خیرونو اقبال صاحب ستړی مه شي هرکلی درته یایم ښه جوړ یې وخت ساعت ښه دی نایاب ته ښه د الله احسان دی لالا خوشحاله شو نن ډېر زه وختي راغلی یم یاره خو تاسو نه کته ما درته دومره ګلونه در سینډ کړه خو تاسو ریپلی نه کوو بس ما څه چل شوی جلال خان اوره اولینه دفعه مې ده چې زه لایف ته راغلی یم دا مې اولینه دفعه ده او باور په خدای وکړه چې تاسو د بله ورځ ویډیو ما ولیدله دا خبره نوره یادوم نه چې په دې نه ډسکاسټینګ وشي دغه خبره خرابېږي خدای تعالی دې تاسو آینده ژوند ډېر خوشحاله کړي که نه موږ د دې دپاره راځو چې د تاسو نه یو څه فکر مو غلط شي دا یې ما اولینه دفعه ده چې زه لایف ته راځم او زه هېڅ وخت نه غواړم چې زه نه د لایک شوق لرم نه د فالوور لرم دا دومره هغه ورځ که سپنا یاد وي هغه ما تقریبا 15 فالوور و یو سلو 150 ته 300 ته رښتیا سپنا ورسول چې هغه هلکانو ته یې ویل ښه خبره دغه ده دغه دنیا چې دا په نفرت نه ارځي دا د محبت لپاره ده که نه د محبت لپاره هغه شاعر وایي چې که د موږ ټول ژوند هغه ته ورکړو محبت بیا هم کم دی ځکه د ژوند باندې باور نشته چې نن به و نه سبا به نه و دا مهمه نه ده چې مثلا په کوم ځای کې حالات خراب وي او څنګه وي زه حق هم نه لرم دلته نور ملګري هم ناستي چې د دوی مزاحم نشم د خبرې مې بورینګ نشي نه خو مثلا کوشش باید وکړئ تاسو ډېر یو ښه مینه محبت وکړئ ځکه سپنا هېڅ کمایښت نه لري هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ باور وکړه چې زه کوم وخت راځم دوی داسې چاته هغه د خپل لایف هم نه شیر کوي چې مثلا څوک یې سپورټ وکړي والله زه شرمېږم په دې هم زه شرمېږم او ته خو ماشاءالله دومره یو ښه انسانیت او مخ هم لري چې زړونه ونه لري خدای تعالی دې وکړي چې ما خبرې په تا باندې ترخې ونه لګېږي ټول فوکس دی په سپنا کا چې مثلا تاسو ترمنځ د محبت او مینه نور هم داسې زیاته شي او نور خبره نه غواړم چې زیاته کمای ما دا خبره وي د ورور په صفات
دا د ما یو نظر خدای تعالی دې وکړي چې ما نظر په تاسو بد تحمیل نشي. نه قربان مشم تاسو دومره خوږې خبرې وکړلې یو د مشاور خبرې دا په انسان بد نه لګي مننه ګوره دا د هر چا خپل ذهن وي کنه د تا به په مش دا خبرې پیرزو شي یعنی مش سره به د مینې قربان دي تا د خو خبرو زه د خو خبرو ملګرتیا وکوم او فخر په کوم چې د ښه ملګري مونږ ته میلاو دي نن سبا ته پته ده داسې ملګري ډېر کم دي چې تا ته ښه مشوره درکړي. قربان زه کله یو نیم زه شاعر نه یم خو مګر د دې شاعرانو سره مې ناسته ولاړه زیاته وي. یو شاعر وایي چې څوک وایي چې زړه یو د یو یار نه راکپي دی او چې ما لسه ته ورکړی لوز هم راته دربېږي نو ښه خبره ده ته زړه وار نه که درنه وړي د یو سپنا ته وار که دا باز که خدای تعالی دې وکړي چې خفه نه شې رانه. وی اقبال صاحب یو خبره درته وکړم هغه زما نه زیات د ټیک ټاک سره مینه کوي. نه اقبال صاحب زه له دې خبرو والا هغې نه ما څه وکړو پته شته یو ورځ داسې کار مې ترېنه وکړو د ټیک ټاک خو زما سره کلاو دی ما د دې نه د ټیک ټاک واغېستلو مړه وار پار ترې خطا و همدا وي چې ټیک ټاک مې او ټیک ټاک مې ما ورته ویم ته ټیک ټاک غواړې که ما غواړې مړه داسې و چې د ټیک ټاک پسې لیونی کېدو ما ویل والله اوس راته پته ولګېده ته خو مشهوري غواړې دا د ماشومان خو انسان له په دې کار ورځي چې ولې د ما ډې کې داسې یو کار وشو نور څه نه ولې به کار ورځي ګوره چې نه په دې په کار دی دا خو ورکوټې خبره په ټیک ټاک تاله ولې غوسه ورکړه دا خو ورکوټې خبره ده جلال دا خو دونه غټه خبره نه وه دا غټه خبره ده ګوره امین خانه دا تا ته غټه خبره ښکاري هیڅ خبره نه جلال بھائی دا ټیک ټاک پرېږدوه دا نه هسې تا ته وایم ته ووایه دا تا ته غټه خبره ښکاري پوره خبره در ونه کړم په ایمان زه به دې هغه ته راځم که والله که چاته مې کمنټ کړی سوي چاته ګل ملا څه دا لېږم والله په ټیک ما ورته څه ویلې ما خپله مې دله ټیک ټاک در کړی دی که نه زه ورته غوسه شوم ما خپله مې دله ټیک ټاک در کړی دی مال واپس مې واغېسته مال زه خپل کار کوم مال اوس بل ټیک ټاک ځان ته جوړ کړه مخکې که داسې غوسه و که نه چې درته نشم ویلی ما ته ټیک ټاک څه پته لکه نه والله که څوک خوشحاله چې دا والله چې په سلو کې به د باندې لس تنه خوشحاله او 90% به د باندې خفه وي. نه ما ته پته ده خو دغه د ټیک ټاک امین خانه ګوره هغه ورځ هم تاسو یاد کړئ چې دا نوي د سعودي نه راغلو او سیویل وی زه چې د ټیک ټاک ته راغلم زه چې د لایف ته راغلم د دې هغه خپل آی ډي وه که نه بیا خلکو ورته ریپورټ کړله او دا هغه وخت کې د یو کال مخکې دا ما سره چې کوم دی د دې وکوټې آی ډي و دا ما سره په لایف کې راتلو دا به بیا ما موډیټر کړی و دی چې کله بیا ما ته ګفټ وکړو نو دې باندې خلکو ریپورټونه وکړو د دې آی ډي ختم شو بیا یو کس دی په قطر کې بیا هغې دې ته خپل آی ډي ورکړله بیا هغه آی ډي دې مخکې بوتللو بیا زما په نوم باندې هغه بل آی ډي چې کوم دی جوړ کړی و دا دی موډیټر و سره دې استعمالولو زما آی ډي هله دا آی ډیانې دواړه مخکې لاړلې که نه د سعودي نه استعمالولو نو بیا چې کوم دی ما چې کله د دې آی ډي ریپورټ شو د خپل آی ډي مې ورته ورکړل چې ور مې کو نو چې کله زما د دې خفګان راغلو نو ما سره ډارې کلا و نو ما څه وکړل ایسته مې د هغې د موبایل نه کوم چې ښیي که نه چې په دې د موبایلونو کې کلاو دي نو ما د هغې د موبایل نه ختم کړل ځان ته مې راواړولو ما زه اوس ګرځم ما ته پته چې ته د ټیک ټاک پسې ډېر لیونی یې که نه لکه انسان ته غوسه ورشي که نه او نو داسې غوسه خفه وه که نه چې د غم سندرې شی کړي وو لکه خلکو به چې ته مړې شوې دي د ټیک ټاک خفګانو داسې کار دی ګورې تاسو د ټیک ټاک خبرې کوئ دا د ټیک ټاک درته اوس په دې لایف کې ډیلیټ کړم بیا به څه اوس پرېږده اوس ډیلیټ کړم بیا به څه نه موږ تا ته وایو چې داسې مه کوه لکه داسې کار مه جلال بھائی زه راته کومه خبره کوم ګوره دې باندې انسان خفه کېږي چې ما سره موبایل کې آی ډي او ته بدل کې ولې بدل کې په دې انسان نه دې کې خبره نشته دی دې کې کومه غټه خبره نه و دا خو ګوره زما د نظره خفه شو ما د نه واړولو کېدای شي پس مې در کړی کېدای شي ګنټه پس مې در کړی خو ته په کار دونه سیریس کېدی ته ولې اړاو ګوره زما خپلو زه غوسه شوم درنه مې واړول تا په کار دونه غوسه نه کولو که نه دومره غوسه دې پرې نه کولو آی ډي وه دا ستا خپل نو که نه ښځه زما ستا وه زما په نوم دې مخکې کړې بس صحیح ده بس نور نو خو سر زه درته دا وایم چې دومره غوسه نه وه انسان خفه کېږي چې دومره خبره نه وه د خفګان ته آی ډي واړوله ځکه دې باندې سړی خفه کېږي دا شته خبره ګوره اقبال جانه ګوره اقبال جانه ته خپله اوس د دې خبرې نه اندازه واخله چې زه مهم یم که ټیک ټاک دا خو نږدې ټولو ته معلومیږي دا ولې تاسو نه پوهېږئ د دې په خبره باندې خیر زه به تا ته اوس د ټیک ټاک دلته ډیلیټ کړم سره ډېره مینه لري ښه
ډېر مینه در سره کوي. زه په دې باوري یم ښه زه پوهېږم یو انسان چې سړی وګوري ضرور نه ده چې د شخصیت په اړه پوښتنه وکړي. پوهېږي جلات خان ډېر در سره مینه کوي. کله کله جنګ د مینې نه هم جوړېږي په دې هم پوهېږي که نه ډېر ګرانښت پایله هم جنګ وي. خو خدای تعالی دې وکړي چې دا تاسو دې جنګ ته ډېر وخت ورنه کوي. لري کا جنګ څه شی دی جنګ څه ته یې ما نوم دی ورک شي جنګ جلال لالا قربان چې کله مینه زیاته شي کنه نو په هغه کې بیا لګ لګ جنگونه راځي خو په مخه نه روزانه نه کله نه کله دا خوان کې خیر دی. خو زه ته موږ سواده کړی جلال لالا چې زه بیا به چې کمی وړې غلطیاں نه دي ډېرې نه دي وړې غلطیاں د دې لپاره د ما خو تاسو ته نایابه ما خو تاسو ته واضح کړی اقبال ناستې ټول ناستې چې ما ته ووایي که نه چې نن ګوره یو نیم کس راشي ما ته ووایي سپنا ته د ولې هلکانو سره راځي که ما ته دا نن ووایي چې سپنا ته دا ټیک ټاک لګي که ټیک ټاک مې استعماله وستا چې څه خرچې دي ستا څه کار دی هغه زه دله کوم زه ټیک ټاک ختموم خو دې ما ته نه دی ویلی چې ته ټیک ټاک ختم که که ما ته نن ووایي زه ختموم نه زه پوه یم زه ولې داسې یو کار وکړم چې زه تا ته ځکه تاسو ته وایم چې سبا تاسو ما ته ګوتې ونیسئ اکثر راشي خلک کمنټ وکړي نو ما ته ګوته مه نیسئ په دې خبره باندې موږ چې څه کوو د دې په خوښه دا زما په خوښه کوي زه د دې په خوښه کوم خو ګوته به هېڅکله هم نه نیسئ خبره هم دغه رام ګوره زه تا ته یم که نه چې څوک دا خبرې کوي ته د چا خبرو پسې غوږ مه وړه اوس دلته دې لایف کې څومره کسان التاب میوټ کړل ما میوټ کړل د چا خبرو پسې مه ځه ګوره اقبال صاحب څومره درنې خبرې وکړي امین صاحب څومره درنې خبرې وکړي نایاب څومره درنې موږ به د هغه ملګرو خبرې کوو چې هغه بار بار وایي چې موږ په دې معنی راغلو چې ستاسو لایف خراب نشي دي تاسو ټیک ټاک خراب نشي تاسو پارټنرشپ ماده موږ د دې ملګرو خبرې راخلو چې کوم موږ په هغه خلکو چې هغه خبرې د اوس تاسو ځوان نظر ته کوم خبرو کوم کنه جلال بھائی چې ستاو د دې میچ او لکه دی وی چې کما وګټو نو زبا لکه ما خاتمه موږ د دې سپورټ کوو هغه څه خبره کوم موږ ستاسو سپورټ زکو کوو موږ چې دا غي لاله به خراب نشي نه ما ټول کسان دا خبره کوي موږ ټول موږ ته ځوان یو شی تاسو خوشاله مو خوشاله هغه شی نشته زمونږ خو هغه خبره تاسو هم گزاره کوئ دا هم گزاره کوي خپل خبره ایمان په څلو کسان کې والله که پتا سو لاس کسان به خوشاله نه به بيسد پتا سو خپه دي دغه د پاره وایم چې ته په ځان باندې او امین خان تاسو خو د دې نږدې ملګری تاسو ته د دې ګوره فیملی پته ده تاسو د دې ورونم پته ده تاسو هر څه دا ته زه وایم په ځان خلک ته خوشحالوي ما ته خو به یې سمونه کي خو هغه کسان چې تا نه خفه دي په والله چې هغه په تا خوشحالېږي بالکل دا ابل کوم خو دا نه پوهېږي په دې خبره ولا سون او تاسو ته 3-400 کسان نه چې هغه خلک په دې باسو نه مکوي امین خانه بور موضوع ده دا شته زتا ته هم ځاشته کیسه پرې د مخه تا غره خلک پاکستان چې دا هم ګټونو ته ودروته د افغانونو کې دا پرې دی ورکه کې نور خبرې جلال خان وده پروګرام شکر دی وده پروګرام د کله چې موږ د امریکای نه دار شو خیره هاي اوس کو یو خبره وکم بیا دغه دی واده نه مخکې یو کار بل دی هغې له وراله څېره کې کنو استغفر الله ګوره ته چې شي خیرې مونږ ذمہوار یو مونږ څه د پاره وای ذمہوار یو ګوره دا ډېر بې ادب دی ښه غلی شه نه مړه ناسې خو ویلې خو مې نه پرېږده چې ووایي لکه څېرې راله کوئ که نه په ایمان زما ته خو څه نومونه وایي ما ته ویله زه تابعدار یو دواړو ته یاره مخکې به چې پاکستان کې داسې کار وکړه نه جلات خان او ډېر وبخښه مزه لکه د موږ تاسو بعضې الفاظ تفاوت کوي زه په دا خبره باندې زه پوه نه شم چې تا مفهوم څه شی دی یعنی کله چې واده کنه هغه د واده حالت خلک هغه میلیونه ورچي او زموار یو ګور ادا الله په نظر ته وایم نه صبر وکړئ پاس پتا 2 میلیونه راځي کنه یو به واده کی راځي یو واده نه مخ یو کار دی پاغي نه هغه اوس نه درته یایم هغه چې بیا کله زما لا بیا درته یایم نو هغه د زما لایف کې 50 کرتی ویلي بس غلی شکنه دلته دی ویلي دلته د کوم شرم کړي دی غلی شه نه دا ورېدلې اقبال صاحب دا خبره ستا ما نو ما خو ورېدلې ده کنه چې زکه د نه خو زما خاړم کنه اوس اقبال صاحب خالی نه دا ورېدلې خو اقبال صاحب چې کله زما لایف تر هغه زه بیا د خپل لایف دا اقبال صاحب ډېر بې تربیه دی زه ته اوس ووایم
تنها مننه مکه قربان اوس ما اوریدلی نایاب ما اوریدلی امین خان ما اوریدلی بس خالی اقبال سیب نه دی اوریدلی نو نه ان شاء ما الله به امین خان پوي کې بیا ان شاء الله امین خان به مې پوي کې ثانک یو تنها مننه ثانک یو نه خو په دغه غلطي وکړه کنه موږ د ټول د خلاف یو ګور نه مړ الله پاک دې نه وکي الله پاک دې نه وکي نه کوي بیا نه کباب ورکړی نشي ګوره دا کم څه چې وشو دا موضوع خو په دې ځی پریدو کنه خو دې نه چې څومره بد اثر شوی دی په خلکو څومره بد اثر پریوته کنه ډیر زیات او ډیر زیات خلک خوشاله شوي دي مونږ خو ورو کنه څوک واتس اپ ته ویډیو را سند کی څوک سو کی څوک کارو کی الحمدلله کوي کې دا ډیر بد اثر کړی دی تکلال فاپ حبیب نمړ الله پاک د خیر کې بس مړه کوم څه خبره ده یار زه جلال الله خوشاله نن کنه موږ د څه خوشاله یو یار څوک راته نن غانم نه لګي خلک پدې چې موږ پدې چې دامج بیللې دی خو بیا خوشاله کوم دا دې خوشاله وکنه امین خان تاسو پته نشته دی به چې زه بنوب جن کانو سره لایف راشم دا به بلاک کی او خدای دا نه ویني رنگونه ما خبرو ته ورکول کیږي تاسو نه پوي دی کنه دا غوښتنه هم دغه خونه شو خدای پاک او خدای مونږ کو د نور سره ولید کنه ته ګوره کنه په دې ډې مونږ رپورټونو دې مونږ خاصه د ډې مونږ ختمو بس دی یا لکه ایډی تاسو څلا ختموي دومره تکلیف کوي ما ته اوس وی په دې ګیسټ کې وی ختم کا چې اوس په ډیډیټ و عملال نشم به و منه نه جلال وزره ته کنه زره ته ما چې راضي چې دار واخ سپنا را واخلی بیا دار چا سر راضي جدينا اسی غانه چلو مونږ برتاګانی ته ناسو نه راځي دي ما ته خالد وکسان یاد کړو مرګوره د دوه اخلاق صحیح نه دي دا په لایف کې غلطي دغه کسانو سره لایف مرزه خو خبره دا سړی هغه یار سړی ریکارډینګ کوي خبرې کوي په لایفونو کې مړه دې خو غلې نه چې جلال به خو چاته با سم نه کې بس خیر سیټ ته نه سي خو هغه دوه جنې کوي چې کوم ماته سید کړي ګو هغه ډېر غلطي خبرې کوي هغه تاسو ته پته ده زه دې ته ویم چې دا نشته پکې دا خبره صحیح ده سړی د سم خبرو کې سو ریکارډینګ کې دا کیا کوي تو کس راته خبره به کې زما په مخ بس پاتې کیږي نه خبره دا تاسو ځوان خپل په مشوره لکه ستې و سره نه خو دا دې ته د یو خبره نه تاګه ته مزه تاسو ځوان خبره کوم کنه زين جلال خان وګوره چې اخلاقی کسي او اخلا یا ما سره چې کوم اخلاقی کسي زه پوهیږم چې په ادب کې خبرې کې زرا واخلم نو زه دی وجنه وایم چې هغه سپکه خبرونه کې غلطه خبرونه کې غلط پنشمنت ګلام دسی به کې راځي چې خبر تاسو ته پته نه دي چې راوخي د کاغو کې نور څه خبرې وږي بیا کوشش نه خبره خو وای کړی دن نشم کنه اکاس دې غلطه خبره وکړلو نو مې نه اخلم هغه زما مغزي خراب کومای سړی ته گیفت وکړلو ما زنا سو ماغه خبره دي سی وکړه کنه وی تا ته دا سوک را واسه غوي سوک چیرال دا خبره هغه راواله ډایرک کوشو او نه بیا ما ورته سو وکړل د غوسینا ما دې ته چې کوم دې زر گیفت نه وکړلو گیم په وګټل ما سو ته چې زه شو د خار आवाज وباسه ځکه چې انسان ته عزت نه درکوي نو بیا ته سره هم دسی وکړه بالکل و د سمره غوسه راوستي په هغه ورځ ګوره په کار چې هغه ټیم هم د دې نه هیر نه و چې ولا سپنا په دې ټیم کې ماته راورسېده مړه الله دې خیر دې خپل گزاره کړ دې نه پس افغان په سره خبره کوي مکه خبره نه کیږي ځان خپل غوسوي ټیک ټاک مخه ته مروړه نایابه وایا اقبال تاسو په کې سوای کنه دی واسي ماته پرېخي دي ښه خبره ده بس جنگ موضوع باید نور نن دې غاګم نشي کولای ما جلال لاله بغلی یو زمون بغلی ما نایاب او بس تاسو یا موږ د توغ نسلې ده نه مونږ نه مو خو دې خبره کوګه نه جلال بھائی تام مخه پاکيږي صفنا خرمم نه خپکی لکه خبره کوي کنه چې تاسو په خوشاله ولدا که پتا سو خوشاليږي نه صحیح خبره نه ماته پته یو خبره خو طرف ته جن والله ټول خلک په خوشاله والله که څوک ارسنال دا خبرې کوي چې بل خبره وکم دا شرط زما او د دینو چې مونږ به یو بل بلاک کو دا یو څو کسانو راتل بزه کو د سدی ته به مرز او سو بلاک کو او دی ورته ویل چې سید تاسو د خبره ده زه بلاک کوم خو پته به ولګي چې کم کسان غواړي چې بلاک کوم کسان غواړي چې لای به همیشه د پاره نو ما دې ته ویل ما ګوره ډیر کسان چې دی غوي نه غواړي چې لایف کته شي ځان لګوره کې یو کس نه غواړي په ایمان کا سو ډیر مال غواړي چې لایف کته نشي مال
او مال زه درته 90% بیا هم وایم مال زه تا ته نه وایم چې ګینځه غټ سټار یم زه بیا ګټم مال زه بیا په دې ګټم چې خلک وایي چې دا لایف قطع نشي بالکل صحیح یو خبره خو- زما په خپل یو- لکه زه راته یم کنه زما په خپل د قړاو لکه چې د دوی د هغه خبرې اترې لکه بند نشي هر څه په ځای ځای پاتې چې په ایمان موږ ټول دوی سپورټ کړ ما ته پته ده یو خو پکې ماته معلوم دی دلته نوم نه اخلم یو خو ماته معلوم دی ډیر نږدې نه زه پیژنم نوم یې اخلم نه او هغه چې به کم سور کې و دا زه هم تاسو درې سره ورځي ما ته پته ده زه غواړم تاسو ته یم کنه چې کم سړی په خفه یا خوشاله چې هغه تاسو څونه خفګان کوي دي څاغول زور ورکه خو خوشالي پاره سنشته که څوک هرنګ سوچ کوي دا आवाज نه راځه ماوی زما زړه کې خو د چا د پاره سنشته دی که څوک هرنګ سوچ کوي او ماړه خلک خپل کار کوي او زه ټول ته احترام لرم څوک چې ماته عزت راکوي زه له عزت ورکوم زه د هغې لایف ته ځم که څوک غلط سوچ کوي نو بس هغه الله پاک ویني هغه د هر چا خپل کار دی ګوره د چا په ذهن باندې د چا په زړه باندې انسان نه دی پوهه په هغې الله پوهېږي چې د چا زړه کې څه دي یاره هغه به خپل کار کوي د چا په تا ته خبرو یو څو خبره کوي خو که زمونږ لایف ته خبره راځي زه موږ ګوره ورته جلال احترام تاسو کوو، کوي خوشحاله کمنټس کوي کوو. څوک هغه کوي دا کوي تاسو ما خپل هغې خبرې ته ګورئ بیا بل ته یو بل ته خبره کوئ که نه امین خان ما کې یو عادت اوس نه سوشل میډیا راغلی نو زه خو تقریبا د 12 کلنې عمر نه زه په سوشل میډیا یا په دې هر څه پوهېږم خو زه هېڅکله د چا په خبرو کې نه راځم زما تقریبا زر ته دا ټیک ټاک یو غلطي وي هغه بیا زما زړه نری دی زه ورته څه ویلی نه شم هېڅ په ژړا شم نو ستاسو ځان مې تاسو څه خبر راځي په خپل من کې سره راځي نو ټیک ټاک مخې له مه راوړئ یا هغه ته ځان په خپل من کې خبره ختموئ یا ستاسو خبرې تاسو بل د خفګان نه هغه دنیا خلکو په یو ټیک ټاک اوس هم چلیږي او والله زه په خپله یې واورم هېڅ ته ماله ژړا راشي چې بیا زه خپل غږ واورم نه سپنا خو نو تاسو ته خو مونږ ویلي وو کنه چې په لایف کې به ژاړې نه په لایف کې به ژاړې نه هغه ورځ برداشت نه کېدله ډېر زیات مې زړه نری شوی په هغه ورځ ما نه بیخي برداشت نه کېدله زبرس دا ختمه دا موضوع په دې باندې ختمه دا به الله دې خسته مخې ته ختمه خیر خو کړي. نور جلال به تام گزاره کا ته سپنام هو تم گزاره کوي بل سره بس څه شي دا شي دی اوس که تاسو خفګان کوي خفګان څه فائدہ نه کوي گزاره کوم که تاسو د څلور واړه دلته زما مخې ته وایي که نه او نایاب او اقبال او امینه نو تاسو به والله مونږ خو زر ته خپل خبره او کم وګم کنه لکه مونږ ټول لکه هغه شی خبرې کول تاسو به 100% نه دی تاسو به ماته افاګینی را کول او تاسو به جلال ګرم کول خو اوس هغه خبرې زه تاسو دې ځکه نشم کولی بالکل نه جلال الله زمون روډ دی هغه ته مونږ ویلي دي سیدا وسیم ورته وایو چې په 100 کې 70% ناکام به تکي 70% ناکام به تکي دا وړي خبرې راځي دا زړه ته نه نسی او بل 70% ناکام جلال الله کوي نه دا وړي خبرې باندې نه دا سیده ته وایم کنه دا د ذمہواری ده به خامخانه چې 80% بده کوي په د تبار نه من خبر راځي دی به ناکام کوي ځان الله دې پکې خیر واچي باقي دې الله پکې خیر واچي چې دا اوس د شیطانانو خبرو پسې امو خدا خیال نه موږ سمو پاکستان د جمع بیل ته وټونه راته دل دي خفګان نه کوم شي دی پاکستان کې مې وټونه ته ودرول ته بار سړی خدمت کوي غریب سړی د پاره منډه و یاغه با قاعده و کوي ان شاء الله ولی نه ارزي کې چې خدمت ضرورت زه تابعدار يم زه خو منډي وهم زه دې لپاره منډي وهم زما دا نه دی چې زه وایم چې دا لر پښتون دی او دا بر پښتون دی چې په کوم ځای کې بالکل مونږ ته ټول یو چې پښتون نه پښتون زنده‌باد او چې په کوم ځای کې پښتون دی پښتون زنده‌باد او انسانيت زنده‌باد بالکل زمونږ دا نه پکاريږي چې مونږ یو بل ته مثال دا خبرې کوو دا زمونږ انسانيت پکاري صحیح خبر او والله که مونږ که یا هغه پښتون خلاص کیو یا دغه پښتون زمونږ خپل اعمال زمونږ خپل هیڅ څوک هم نشي یا زما پاکستان جنډا راولم بل افغانستان جنډا راوړي دا پر جنډو کار نه سره ټول یو شی دی بس الله دې ټول یو پښتانه دي کې بیا مونږ نو کارونه زمونږ خپل انسانيت او زمونږ خپل اخلاق زمونږ ښې خبرې زمونږ ښه کارونه صحیح تاسو نن څه په غلطه یا څه خبره پاکستان خلاف یا د افغانستان قانون به تاسو مزه خلکو ازمریشته زه دا وایم
کما اوس د خلاف خبرې کولې تا به بیا درست کتل درست به خوار سړی دا خبره نه کوي کنه ته پاکستان غیبت کو در پاک ما تار سړی سپورټ پکې زینو کوم ایسو کم سپورټ پیغه خپل ما واغه د پاکستان والی او د مونږ د وای چې راشه د افغانستان او پاکستان جنگ دي ته بیا ګوره بالکل نو صحیح خبر الله دې خیر جلال لالا قربان زه یو څو خوږې خبرې وکم موږ لم خوب راغلی ځکه چې 12 بجې شي سعودي کې کنه انا دلته خو یو بجې د سالمانو مونږه روټي نه د خوړلې یو څو خوږې خبرې وکم بس موږ هم د اجازه تخلو ماتا پسترګو کې حلوا یا تخلی خبرې دی خوږې دی مړ بشو ما ماشاءالله ماشاءالله ورشه کنه به بس ته نور خري رامانی متخته بس ماشاءالله دومره خواز لري چې صدر ته وایم ماشاءالله زه هم دی لایف نه کسان ونه تختی تیار کسان نه ته وای ځکه پنما کس کر شاعرونه ونه کسان ډیر شو نه ولا تختی تاسو کسان ما ته پته نه چې تختی ځکه وای نه کسان تخت نه تلو وای قسم دې ما نه خو سیر شو کله تاسو زه خبرو کې راګیر کوم ما نه است تاسو راغلی ها هغه جنې سنميږي ابار ملک چې کوم دی لیلا نه تاسو فایزه شي د سنمو یار دغه تاسو کلیوال سره چې راځي لایف فوزیه هغه راغلی لایف ته او انټر شوی د غریب کمنټ نشي کولی نه که کال تر عزیز به ته کوشم نه د مشکل نو بس اسې نه مونږ کوزیګو زمون ټیم هم نه وخت دی ډاکټر وایا یار ته نو غلطي هغه څومره غټ استی د ډاکټر نه راشه لک مستی به وکي صبر وکا یو کس به کوس شي نو زه به کوشم زه کوزیګم کوای چې زه کوشم نه تاسو کې نه تاسو زړه د خپاو چې لک دیو خاندي ډاکټر فوزي راشه تورګه دی لیست کې وګوره کنه یو ګولو لنه دلته بخکاره شي یو ګولو د پایټ کومه د لیست خپل دی لیست کې نه و پسې کال ملاو ما نه لیست کې وي لیست کې ته انټر شي او اوس ماته نه معلومیږي سبا چې دا نایاب کوم شي کنه بیا وینوایټو کوم په پته به ولګي زه پوزیږم خوش پدر ته غواړم نه یا به قربان دي شم نه ثانک یو زما یو دوه درې مرګري هغه ته یو شعر ډالای کوم قربان تا خو ویل چې بهار راشي زبا درشم دروغجن وي بهار تیر شو تر نغله نه خو آی هاي دا زما مرګري هغه پويږي که وایم که ناس کې د شوای وری قربان او ته ډالې خوش پدر ته وړو السلام علیکم قربان